تازه او ښه خبر د پخواني حکومت د پوهنې وزیر فاروق وردګ هیواد ته راستون سو. دا چې نوموړی څه وایي او څنګه یو ځل بیا هیواد ته راستون سو خپله یې د هغه له خولې واوري. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوتیوب چینل ته ښه راغلاست. قسمت بسیار بزرگ و فیصدی بزرگشان در فکر عزیز که پس به وطن خود بیا و مصدر خدمت و مردم خود باشه. یک فیصدی بسیار کوچک ممکن در فکر از این نباشه که پس بگردن. ما دوستایی که خبر شده بود که ما پس میرم از ما تقاضا کرد که متصل به رفتن زمینه آمدن ما را فراهم کو. این البته یک امانت است که تعداد کثیری از هموطنان عزیز ما در جرمنی و در اروپا و در ترکیه و در دیگر کشورها در امارات متحده عربی که بودن از ما تقاضا کردند که زمینه برگشت ما را هم فراهم کنند. بله چرا نه، ولی یک تعداد بسیار کم شاید در فکر آمدن نباشه. عزت انسان در وطن خود است. انسان بغیر از وطن خود در جای دیگه معزز نیست، عزیز نیست. ما در وطن خود که هستیم احساس عزت میکنیم، احساس افتخار میکنیم، احساس خوشی میکنیم. خانه ما در میجا است و قبر ما در میجا خواهد بود و این مردم بودیم و می خواهیم بود. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون هیواد ته د پخواني حکومت د پوهنې او پارلماني چارو د وزیر فاروق وردګ د ستنېدو خبر ورکړ. یاد کمیسیون نن چهارشنبه ویلي چې ښاغلي وردګ د دغه کمیسیون په هڅو هیواد ته راستون سو. فاروق وردګ په پخواني حکومت کې د زیات وخت لپاره د پوهنې او تر هغه وروسته په پارلماني چارو کې د دولت وزیر و. هغه د نظام له بدلون سره هم مهاله له هیواد څخه وتلی و او ویل کیږي چې په ترکیه کې اوسېده. فاروق وردګ په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کورني سیاست کې فعاله ونډه لرل او د تیر حکومت په وروستیو کې د مالیې له پخواني وزیر ډاکټر عمر زاخیوال سره په ګډه د افغانستان د نجات حرکت په نوم یو سیاسي بهیر هم رامنځته کړی و. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.